بسم الله الرحمن الرحیم. راوسو خپل درسو ته. تیره ورځ مو سټایل ویلی نن مرتسی وای ایډیټینګ. ایډیټینګ ډېر ښایسته او خوندور درس دی چې دغه ایډیټینګ څلورو برخو ته ویشل سوی دی چې په هغه کې فایند، ریپلیس، ګو ټو، سلیکټ کمانډونه ستا پکښې کې چې لومړی په دې ځای کې موږ تاسو لرو فایند معنا پیدا کول. کنټرول اف ای شارټکټ کې ده. که چیرې مو لیکنه کړې وي، که غواړو چې په یو لیکنه کې په یو لغات پسې وګرځو د فایند څخه استفاده کوو. ورته په دغه لیکنه کې ته ماته ویډیو لغات پیدا کړه. اوس په دغه لیکنه کې چې د موږ ته پیدا کړي دي وایي څلور ځایه فور ریزلټ څلور نتیجې لري چې دلته کولی سئ نیکسټ مخته ولاړ سئ، پریویس او بیرته هم شاته راسئ. بل په دا ځای کې پیج، که چیرې زموږ لیکنه څو صفحې وي، مثلا داسې کاپي پیسټ مو اخیستی نو چې په هره صفحه کې موجود وي دی په هغه صفحه کې موږ ته پیدا کوي. ته دا ویډیو موږ ته پیدا کړه ورته نو ګوره څلور ځایه ده په د هره صفحه کې راښیي چې په دغه صفحه کې دا دی. او بل هیډینګونه، که تېر ورځ تاسو په یاد وي چې موږ تاسې هیډینګونه وویل، که چیرې مثلا موږ داسې هیډینګونه ورکړي کندهار هیډینګ، کابل. اوس که موږ ورته وایي چې ته موږ ته ویډیو پیدا کړه نو ویډیو به دی موږ ته وایي چې دا ښې هغه نتیجې سولې چې د موږ ته پیدا کړې ویډیو چې څلور ځای دی په دغه صفحه کې دی او په دا هم د کندهار په هیډینګ کې شته او هم د کابل په هیډینګ کې شته. بیا هم فایند ته راځو. په فایند کې دلته اډوانس فایند لرو. په اډوانس فایند کې لومړی دلته لیکل شوی دی فایند واټ، چې درته پیدا کړم ویډیو پیدا کړه ته. نو دلته که موږ کلیک وکړو نیکسټ بل ته ولاړ سه، نیکسټ بل ته ولاړ سه، یعنې یوه څخه مخته ځې. دلته خبره بله دا لیکل شوې ده چې کرنټ سلیکشن، که موږ چیرې غواړو چې لیکنه پیدا کړو یو لغت دغه څخه موږ انتخاب کړی. کیدای سي دغه ویډیو ډېر ځایونه لیکل شوي نه هلته کافي شته نو موږ ورته وایو اډوانس فایند. ورته کرنټ سلیکشن چې ما انتخاب کړی دی چې ما ته په هغه ځای کې پیدا کړه. ویډیو پیدا کړه. کرنټ سلیکشن چې ما انتخاب کړی په هغه ځای کې پیدا کړي. مین ډاکومنټ په ټوله کتاب کې پیدا کېدای سي نور ځایونه هم مثلا ګور لکه دا نو ورته وایي چې مین ډاکومنټ په ټوله ډاکومنټ کې پیدا کړه او کوم ورته ویل چې کرنټ سلیکشن چې کوم ځای مو انتخاب کړ دی ورې پیدا کړه. هایلایټ ټوله پسې هایلایټ کړه چې پر ځای کې دغه ویډیو لغات سره ټوله راته هایلایټ کړه. کلیر هایلایټ یې بیرته پاک کړه. بل که تاسو دلته راسئ مور ته، په مور کې اوس که موږ تاسې ویډیو لغات پسې ګرځو فایند نیکسټ ګورئ، که تاسو وګورئ دی کرار چشته روان دی ډاون لاندې را روان دی، یعنې په لاندې لغاتو کې ګورئ فایند نیکسټ لاندې راغلی. که موږ ته ویل چې یا آپ لوړ ولاړ سه، اوس که موږ ګورو دی لوړ ته روان دی. او که موږ ته ویل چې یا آل ټوله پیدا کوه، که لوړ یې که لاندې بس ټوله پیدا کوه مخته. بل په دې ځای کې موږ تاسې لرو میچ کیس. میچ کیس دا معنی چې په کومه ای بي سي مې درته لیکلی په هغه ای بي سي راته پیدا کړي. کنټرول ان په دې ځای کې مې لیکلی دی احمد او دلته مې لیکل دی احمد. اوس که موږ تاسې کنټرول اف فایند ته راسو موږ تاسې ته دواړه راته پیدا کړي، هم احمد پیدا کړي هم دغه ټي بیسول هم کوچني بیسول ورې دواړه پیدا کړه. که موږ ته چې په کوم ای بي سي مې لیکل یوازې هغه راته پیدا کړه. کرنټ سلیکشن یې کوي که مثلا هایلایټ یې دی یوازې تا ته هغه کوم ای بي سي والا چې موږ کړ دی هغه پیدا کړي نور نه پیدا کړي. احمد ګوره دلته احمد یې راته پیدا کړي بل یې نه دی پیدا کړي. او که موږ ورته وایي چې یا بس ته ټوله پیدا کړو غټ ای بي سي هم کوچني ای بي سي پیدا کړي. که دلته موږ په غټ ای بي سي ورته ولیکو احمد چې احمد راته پیدا کړه بیا نو دی موږ ته یوازې غټ ای بي سي والا پیدا کړي بل یې ونه پیدا کړي. ورې غټ ای بي سي والا یې پیدا کړي دا بل احمد نه پیدا کړي. بل په دې ځای کې موږ ته چې لرو فایند هول ورډز اونلی، مکمل لغات راته پیدا کړه. مکمل لغات دا معنی مثلا ځینې وخت تاسو یو لیکنه کړي مثلا جانان مو لیکلی او دلته مو جان لیکلی، کنټرول اف فایند ورځه کله چې جان ورکړم دی هم جانان پیدا کوي او هم چې راته پیدا کوي
جان پیدا کی دواړه پیدا کیږي افلا دا لغات زنجیسو کو ځکه دلته دا میچ کې سر کول سوی دي اوس ګوره د مرتس ته هم جان پیدا کی هم جانان پیدا کی ځکه دغه د جان کلمه خپل په جانان کې نغښته دسته نو موږ ته چې یا مکمل چې کوم شی لیکل دی واځي هغه شی پیدا کو نور شام پس مگر نور نه پیدا کی بل په دا ځای کې لرو یوزډ وایلډ کارت تماته وایلډ کارت پیدا کړ وایلډ کارتونه زموږ د فار نشه دي که چیرې موږ تاسې خاص نشي استفاده کړې وي نو دی هغه زموږ نشي موږ ته پیدا کوي مثلا که موږ تاسې اډوانس فایند ته راسو په اډوانس فایند کې دلته ورته وایي چې ته ماته کرکټر پیدا کړه نو اوس دلته به ته راسې هغه کرکټر به ولیکئ دلته د دې دپاره خاص نشته مثلا دلته موږ ورته ولیکل ټي ایچ او په دې ځای کې موږ سټریک ولیکئ اوس د جې معنا دا ده چې ته ماته هغه لغاتونه پیدا کړه چې هغه په ټي ایچ سره شروع شوي دغه ته وایلډ کارت ویل کېږي ګور دا دی بل دا دی چې هر ځای کې تا ته په دغه ټي ایچ سره شروع شوي دی موږ ته هغه لغاتونه راته ښیي یو ځای ته چې مفهمې چې دغه ځای نه دغه موږ ته چې دغه سرچ کو دا میچ کیس دا شان دا ټوله کیس سنسیټیو دی کیس سنسیټیو دا معنا لري چې دلته که تا په غټې بیسي لیکلی وو دلته هم غټه بیسي والا پیدا کړي او که دلته موږ په کوچنۍ بیسي لیکلی وو دلته هم کوچنۍ بیسي والا پیدا کړي اوس که موږ غټې بیسي لیکل دی غټې بیسي والا پیدا کړي په کوچنۍ بیسي والا پسې کار نشته نو دا یو ځای ته چې مفهمې دا په ریپلیس او په فایند دواړو کې دا خبر ده مثلا که موږ تاسې راسو په دې ځای کې بیا د ټي ایچ پر ځای سوالیې ولیکو ټي ایچ یوه سوالیه مو لیکل دا معنا چې ته ټي ایچ پیدا کړه ته خو درې لغاته پیدا کړه ګورئ که تاسو ګورئ دی موږ ته ټي ایچ پیدا کوي خو درې لغات ورسره پیدا کوي یعنې یوازې د پیدا کوي که موږ تاسې دې ځای ته راسو یو بله سوالیه هم ورسره کښېږدو نو د جې معنا بیا دا ده چې ته ماته ټي ایچ څلور لغاته پیدا کوه په شکل سره په دې شکل سره دغه توري چې دي مثلا چې ورسره دي په دغه تورو باندې دی مشخص کېږي مثلا بل که موږ تاسې راسو په دې ځای کې موږ تاسې یو لغات لیکلی ډیګ ډاګ ډاګ اوس که موږ ورته وایو په دې ځای کې چې ته ماته چې پیدا کړه په دې ځای کې وایلډ کارت مو ورکړی دی ډي مو ولیکله هلته مو غټه ډي لیکل دلته مو غټه ځکه موږ ویل چې دا کیس سنسیټیو دی ډي مو لیکل ده نو بیا یوه سوالیه ده یا کوټیشن مارک او په دې ځای کې جي لیکو د جې مطلب دا دی چې ته ماته هغه لغاتونه پیدا کړه چې په ډي سره شروع شوي دي او په جي سره فای ته رسېدلي فایند یو دنه ډیګ ډاګ ډاګ ګوره هغه لغاتونه یې موږ ته پیدا کړه چې سوالیه پکښې راغلی نو دغه د وایلډ کارت استعمال دی دغه وایلډ کارتونه تاسو دلته هم کولی شئ سپیشل ته راسئ د دې لارې څخه هم موږ تاسو کولی شو چې پیدا یې کړو مثلا په دې ځای کې موږ ته چې هغه لغاتونه پیدا کړي چې په ټي ایچ سره شروع شوي دا اوس چې مخکې یادونه ځینې وکړو مثلا تاسو هغه باندې کلیک وي دی به موږ تاسو ته چې وکړي هغه لغاتونه به راته پیدا کړي دا یې دلته پیدا کړه بل په دې ځای کې لرو ساوند لایک انګلیش ساوند لایک انګلیش دا معنا لري چې ته ماته هغه لغاتونه پیدا کړه چې د هغو تلفظ یو ډول دی یعنی چې د هغو تلفظ یو ډول کېږي ته یې پیدا کړه مثلا ځینې داسې لغاتونه شته که تاسو پام پر کړئ مثلا موږ تاسې په دې ځای کې فرض کې لیکو ویل په دې ځای کې لیکو ویل دواړه یو شی دی کنټرول ایچ به پریس کړو چې پلیس ته راسو بیا به فایند ته راواړو په دې ځای کې ورته وایي چې ته ماته ویل پیدا کړه ډبل ای ډبل ای اوس ګورئ موږ ته یوازې دغه ویل پیدا کړي بل یو نه پیدا کړي زه ورته بیا ټول هغه لغاتونه پیدا کړئ چې تلفظ یې یو ډول دی ګوره دواړه پیدا کړه نه نو لکه بای چې موږ پیدا کوو بي او وای یا مثلا بي یو وای چې رانیول دا رقم لغاتونه پیدا کوو دلته کولی شو بل په دې ځای کې لیکل شوی دی فایند آل ورډس فارم انګلیش د دې مطلب دا دی چې ته ماته هغه لغاتونه پیدا کړئ چې هغه دویم او دریم فارم لري مثلا که موږ تاسو دلته راسو په دې ځای کې ولیکو رایټ wrote written اوس ګور دا درې فارم دي سیکنډ فارم تھرډ فارم فرست فارم زه ورته لیکم چې ته ماته رایټ پیدا کړه اوس که موږ تاسې رایټ ورکړو یوازې رایټ پیدا کېږي نور نه پیدا کېږي که ورته وایي چې یا هول ورډس مکمل پیدا کړه بیا موږ تاسو روټ هم پیدا کېږي ریټن هم پیدا کېږي دا خبرې
بل په دې ځای کې دغه میچ کشیده او دا ډېر مهم ټولزونه دي خو ډېر سخت دي. ما په انټرنیټ کې بیخي ډېر پسې وکتل، تر ډېره پورې ما نه کړ پیدا. دغه میچ کنټرول کرکټر خو اوس مې هم نه دی پیدا کړی. نو تاسو ښه غواړئ شتمن سئ خدای جوړ کړي تاسې زده کړئ. ما ډېر زحمت پکښلی دی. نو په دې ځای کې لري میچ کشیده. د میچ کشیده مطلب دا دی چې ته ماته هغه میچ کشیده څه معنا لري. که چیرې موږ ته راسو ځینې لغاتونه اپلای ولیکو. لومړی دلته راځم. که موږ ته اوس دلته کندهار لیکو، مثلا کاپ مو ولیکئ. د سیند داسې کشونه مثلا هغه چې تورې کش دی په پښتو په عربي کې ډېر داسې ده نه، کندهار داسې کش سوی پکښې سره. نو اوس چې موږ ته کندهار پیدا کوو په دې ځای کې که فایند ته راسو اډوانس پاینټ زه ورته هم کندهار پیدا کړه. اوس ګورئ دا موږ ته کندهار پیدا کوي. که څه هم دا باید دلته نه وای پیدا سوی، دا په دې خاطر چې دلته خو موږ ته هغه دغه منفي نښان ورکړی نه، منفي نښان ورکړی دی تر څو د هغه داسې ادامه پیدا کړي. نو اوس که موږ دلته ورته وایو چې میچ کشیده، یعنې هغه تورې چې ما کش کړي دي ته هغه ما ته چې که میچ کړه، یعنې خامخا باید هغه رقم یې پیدا کړه. که هغه رقم نه وي مې راته پیدا کړو. نو بیا دی موږ ته چې کې نه پیدا کړو. اوس ګوره دغه کندهار دی موږ ته نه پیدا کړي، نه هایلایټي نه شي کېدته. اما که دا ټیک مارک نیسو کو بالکل یې موږ ته سته هایلایټي او پیدا کېدته. نو دا د میچ کشیده وز پاسول چې میچ کشیده دا معنا لري چې ته ماته هغه لغاتونه چې مثلا هغه عموما دا د عربي د فارجي دا څلور سره چې لیکل سوي دي، دا څلور سره چې موږ ته کش کړي وي هغه ما راته پیدا کړو. بل په دا ځای کې لرو میچ ډیاکریټکس. دا معنا لري چې مثلا هغه دا اصلا فونیټکس دی، فونولوژي ورته وایي په ادبیاتو کې د ژبپوهنې په نامه سره چې په هغه کې لغات پوهنه وښیي واولو کانسوننټ توري. نو دلته دغه فونولوژي یعنی فونوټکس موږ ته پیدا کوي. فونوټکس دا معنا دا په عربي کې ډېر کارېږي. عربي سکرپټ ورته وایي. که تاسې په ګوګل کې عربیک سکرپټ ورکړئ بیا دغه لغاتونه تاسو ته راولي د فونوټکس تر عنوان لاندې به وي. نو په دا کې که نه موږ ته لیکنه کوو زیر یوه معنا لري، زور بله معنا لري، فیش بله معنا لري. هغه ټول لغات موږ ته چې کوي تغیروي. مثلا که زما په ذهن کې داسې مشخص لغات نه راځي، که زه هم یو لغات ولیکم مثلا په دې ځای کې که موږ ولیکو ارزو، او په دې ځای کې ولیکو ارزو داسې. اوس که زه ورته وایم چې ته ماته ارزو پیدا کړه، اوس ګوره دی هم هغه لوړ ارزو پیدا کوي چې زیر لري، هم دغه لاندې ارزو پیدا کوي. ځکه دلته دی دغه ته نه ګوري، دغه فونیټکس ته نه ګوري. دا فونیټکس اول باید موږ دغه زبر نه ورکړی، زی مو لیکلی بیا مو زیر ورکړی. خیر خو باید تاسې دغه رقم ورکړي. اوس که دا ټیک مارک موږ ورکړو چې موږ کوم شی لیکل یوازې هم هغه شی پیدا کوي، نور نه راته پیدا. ګوره که موږ هایلایټ حال کو هغه مخکې لغات یې نه دی هایلایټ کړي، دا بل یې راته هایلایټ کوي. اما که دا ټیک مارک نیسو کو بیا دواړه راته څه کېږي هایلایټ کېږي. تاسې چې لیکئ تاسې به دا داسې ولیکئ. اوس ما دا بل کمپیوټر کې ما ته کار کوي چې هغه فقط زیر ولیکي بیا خپله راولي. دا ما دغه فونټ چې دی دغه تهمه په نامه سره انتخاب شوی دی. نو دغه فونټ دا خاصیت دی چې هغه فیش سره خالي ځای درته راولي. دا د اوس بل په دا ځای کې لرو میچ الف حمزه. که چیرې د الف حمزه سره میچ کړي ته ماته هغه پیدا کړته. دغه میچ دا معنا لري چې دغه رقم یې راته پیدا کړه، که دغه رقم نه وي بیا یې مه پیدا کړو. اوس ګورئ که موږ تاسې دلته راسو په دې ځای کې ولیکو مثلا دلته ما ولیکئ احمد، اصلا دا غلط دی. احمد خو موږ داسې لیکو، خو په ځینو لغاتو کې که موږ تاسې داسې زور ورکړي. نو اوس که زه دلته راسم ته ماته احمد پیدا کړته. فاین ایکس ګوره دواړه پیدا کړه. که موږ تاسې په دې ځای کې ورکړو چې میچ الف حمزه یا چې کشمټ حمزه الف ته ورکړي هغه هم راته پیدا کړه چې حمزه الف ته ورکړي. نو دی هغه نه هایلایټ یوازې دا یو نه پیدا کوي ځکه چې دی حمزه لري دی نه لري. نو اوس دلته ورته وایي چې یا کټ مټ ورته ورکړي. که چیرې موږ بیا دلته راسو چې حمزه ورکړو احمد ورته پیدا کړه.
نو بیا دې موږ ته هغه پیدا کی دا بل نه راته پیدا کی وینئ چې کلیر هایلایټ کی اوس ګور کې هایلایټو به دا سر د هایلایټر د لاندې نه هایلایټ نو دا د حمزه و چې حمزه لري هغه پیدا کړه چې د امیج استعمال کړي کنو بیا ما ساده ټوله پیدا کیږي اول په دا ځای کې میج کنټرول کریکټریکس دا هم تر اوسه نه دی پیدا کړي بیا هم زه پسې ګورم کوم پیدا کړي بیا به در سره شریکم دغه اصلا چې دی خاص نشه دي کنټرولونه دي چې مرتضی راځي په سمبولو کې هم ستا خو عملي کړی نه دی نه عملي کېدي و مې کتي بیا انشاءالله کما پیدا کړي ستا سره به شریک سي په مور سمبول کې کریکټرز دغه نشه دي خو عملي کې نه رایټ لیفټ بیا چې انشاءالله ما پیدا کړي ستا سره به زه شریکم بل په دې ځای کې چې مرتضی لرو میچ پریفکس لرو میچ پریفکس او میچ سفکس نه مختاری او رستاری میچ پریفکس دا معنا مختاری دا معنا که مرتضی دلته راسو په دې ځای کې مساوي دا لیکنه مو کړه د کنټرول اچ ته براسو ریپلیس بیرته به هم فایند ته راوړو په فایند کې په دې ځای کې ضرورت وایم چې ته ماته او ان پیدا کړه ته او ان کلمه وګوره اوس ګوره او ان چې پر ځای کې لیکل سوي دی موږ ته پیدا کړي خو که زه په دې ځای کې ورته وایم چې یا ته ماته به چې پیدا کړې یوازې هغه پرته پیدا کړې چې هغه چې سره شروع په او ان سره شروع سوي نو اوس چې پر ځای کې په او ان سره شروع سوي دي هغه موږ ته پیدا کړي او که موږ راسو په دې ځای کې ورته چې میډ سفکس هغه ما ته پیدا کړه چې په ان سره فای تر رسېدلی ګوره لکه بټن مثلا کېدای شي بل ځای ګورم مثلا آن دا هم په او ان سره پای ته رسېدلی بل داسې نشته چې هغه چې په ان سره پای ته رسېدلی اما که دا ټک مارک نیسو کو کېدای شي په ډېرو ځای کې او ان کلمه راغلي ګورې مثلا ګورې دلته په منځ کې دا راغلی ده وینئ چې په منځ کې راغلی ده په دې ځای کې ګوره دا بټن یې نو پیدا کړی اما بټن یې پیدا کړی ځکه دلته اس په پای کې دی نو میچ پریفکس دا معنا چې په دغه تور شروع سوی میچ سفکس دا معنا چې په دغه توري سره فای ته رسېدلی دا د وظیفو بل په دا ځای کې موږ چې لرو اګنور پنکچویشن کریکټریکس اګنور پنکچویشن کریکټریکس دا معنا چې ته ماته هغه پنکچویشن کاما راځي سیمی کولن راتلای سي مثلا کاما راتلای سي دغه پنکچویشنونه چې موږ لرو کاما سیمی کولن ډاټ کوټیشن مارک دغه پنکچویشن صرف نظر که هغه مرته پیدا کو څه معنا که موږ دلته راسو په دې ځای کې ورته ولیکو کینټ او قدم ولیکو کانټ دا چې اوس موږ لیکلی دي که موږ ورته وایو چې کنټرول اچ ریپلیس په دې ځای کې ضرورت چې ته ماته کانټ پیدا کړه اوس ګورئ که تاسو وګورئ دی موږ ته کانټ پیدا کړي دا بل نه پیدا کړي وینئ ځکه هغلته نه ښاغلی که دا ټک مارک ایستو کړو چې یا ته دا اګنور کړه ته پروا نه کوي که کانټ یې هغه هم پیدا کړي ګوره هغه درته پیدا کوي په دې خاطر چې ده دلته دغه چې موږ کړی دی نه اپاسټرافي دا یې موږ ته څه کړه اګنور یې کړه راته بل په دا ځای کې لرو اګنور وایټ سپیس کرکټر ته وایټ سپیس کرکټر راته چې کوه صرف نظر کوه یعنې دا معنا که موږ په لغات کې وایټ سپیس کړی هغه صرف نظر کوه مثلا معنا موږ که زه غواړم چې پیس ولیکم پی مې ولیکې دا سی ای مې دلته ولیکل زه اوس ورته وایم چې فایند ته ماته پیدا کړه پیس پیدا کړه اوس پیس موږ ته څه نسي پیدا کولی دی ځکه چې هلته د دې په مابینځ کې فاصله شته نشته نو که دا ټک مارک نیسي که زه ورته وایم یا چې پر ځای کې پیس یې هغه راته پیدا کړه پیدا کړي هغه فاصله یې صرف نظر کړه بیا فارمټ کې فونټ مول دی پاراګراف مول دی ټیب مول دی لنګویج مول دی فریم یې یادونه درته کړی ده سټایل مې یادونه درته کړی ده که موږ دلته راغلي هایلایټ ته په دې ځای کې که غواړو چې هایلایټ ته ولاړ شو نو دلته موږ ته هغه زموږ هایلایټ یې راته وښوي چې په دې ځای کې ته ورته چې ته هایلایټ راته پیدا کړه دی موږ ته هایلایټ ورکوي کلیر دا بیرته پاک نو دا دلته دا معنا چې که ته خطه هایلایټ ورکړي که غواړې ته په هایلایټ باندې پیدا کړې دلته کولی سې چې په هایلایټ باندې ماته پیدا کړه دا خو هغه سپیشل نه شوی چې موږ څه د هغه ځای څخه دلته ورته لیکلي څه دلته استفاده کړي اوس دا خبرې چې موږ دلته وکړې عین د هغه خبرې بیا په ریپلیس کې دا معنا لري چې اوس نو ته دغه لغات په دغه لغات راته واړو دا بیخي ډېر مهم دي په پوهنتونو کې مثلا مونوګراف محصل لیکلي یو شی غلط کړي استاد ورته وایي چې مثلا دا په دې شکل مه لیکه دا رقم ولیکه نه مثلا د څو ځایه مونوګراف لیکلی دي مثلا د کندهار داسې لیکلي کندهار مګر استاد ورته وایي چې یا کندهار داسې ولیکه په کوچني کاپي ولیکه
یا مثلا تاسو عموما په د مونوګرافو کې دغه ډېر مسلین چې دغه لهجې خو هم د ننګرهار او کندهار لوی کندهار لهجه پر کې مثلا موږ په لوی کندهار کې چې داسې لیکو مثلا خو په ننګرهار په دغه کې چې داسې لیکل کېږي نو عموما داسې سپیلنګ غلطیان کړي بیا محصل ټول کتاب سي ګور دای اصلاح کوي نو آسان لار دا ده چې موږ تاسو کنټرول اچ و ریپلیس تراسو په دې ځای کې ته چې دغه چې مالي کړی ده دا سب سرټیفیکټ موږ کړی دا راته ریپلیس واټ ګوره فایند دا لغات پیدا کړه کله چې دا لغات پیدا کړي ته دا ریپلیس کراته په چې باندې په چې خودواټه کې څنګه ګوري دلته کتا سو ګوري دلته دا چې سرپ سرټیفیکټ لري دا څنګه لري دا ته ریپلیس کړ کله چې پر ریپلیس کلیک کوي وای دا یو دا ریپلیس کوم ریپلیس ال ټول ریپلیس کراته اوس دلته نه ریپلیس یې دا په دې خاطر سره چې دلته موږ څه هغه فارمټ انتخاب کړیو چې په دې ځم ټول چې په هایلایټ پیدا کړ هایلایټ اوس کوم ته چې ریپلیس ال بس ټول پای او سو یو دا نه ګور په دې ځای کې آل ډن وی میډ one replacement موږ یو ځای درته تغیر کړو هغه 400 نه تغیر یا مثلا دلته لکه فرض کړه په دې ځای کې موږ کې راځي ویډیو لیکلی کنټرول اچ ورته دغه وی آی ډي او دغه لغت ماته پاډیو واړو یو ډي آی او نو ریپلیس یو دا نه درته واړو ګور دا یو دا نه راکاړي او که تاسو ټول چې ریپلیس آل ټول واړو چې پر ځای کې دا لغات راغلي ټول واړو دلته وای آل ډن ټول پای تورتل وی میډ 23 ریپلیسمنت موږ درې ځای تغیر کړ دته دا د ریپلیس اوس په دا خبرې ټول په دې کې هم سیټ کوي راته بل په دا ځای کې ګوټو معناتل کنټرول جی شارټ کټ کړه اوس موږ په اوله صفحه کې ولاړو کنټرول جی ورته وای چې تولارسه سپیت ولارسه وکمې سپیت ولارسه اول سپیت ولارسه یا دویم سپیت دریم سپیت ګوټ کلیک وکړئ ډایرکټ دریم سپیت راځي بیا هم په دې ځای کې ورته چې یا ته ګوټ سیکشن ته ولارسه سیکشن مونږ دی ویلي لاین لیک ته ولارسه ورته ورته چې دریم لیک ته ولارسه پر ګوټ کلیک کړئ موږ ډایرکټ دریم لیک ته راولي اوله دویمه دریمه پاسو هغه سیکشن موږ دلته وایو نه په لیاوټ ټیپ کې راته راځي بیا کله چې موري د خیر سره ګور به سره اوس موږ دلته په دوم سیکشن کې ولاړو اول سیکشن کې ولاړی کته غواړي چې مثلا ګوټو کنټرول جی ولارسه چیر ولارسه سیکشن ته ولارسه کم سیکشن ته ولارسه دوم سیکشن ته ولارسه پر ګوټ کلیک کړئ هغه ته به دا رقم بوک مارک ته ولارسه کمنټ فوټ نوٹ وینډ نوٹ دا معنا کومج د دغه شانو څخه استفاده کړو کغواړو چې هغه ځای ته ولارسو دلته کولای شو اوس مثلا ته هیډینګ ته ولارسه اول هیډینګ ما چې پر ځای کې اول هیډینګ ورکړ دی هغه ته ولارسه ور اول هیډینګ دا دی پخې کې نو دایته هغه اول هیډینګ ته وي ته ما دوه میډینګ ته بوز پر ګوټ کلیک کړه دا دوه میډینګ دی ته ما دریم هیډینګ ته بوز ما دریم میډینګ ورکړی هغه ته وي نو دغه رقم د ګوټو وظیفه دا ده چې زه تا کمنټ ته بوزم زه تا فوټ نوٹ ته بوزم چې بوزم چې دا ان شاء الله الرحمن مرتس پر یوټیوب کې کمنټ وایو فوټ نوٹ وینډ نوٹ دا دلته وایي چې تر ورسېدلو دا فایند اډوانس فایند ګوټو ریپلیس بل په دې ځای کې لرو سلیکټ ال ټول خط انتخاب کړه کنټرول ا شارټ کټ کې د ستاسو ټول لیکنه انتخابي دا کوم تاسو ډیلیټول کوم تاسو کاپی کول هر څه چې په کول ټول کېږي په دغه شکل سره بل په دا ځای کې لرو سلیکټ ابجیکټ ته مرته یوازې شکلونه انتخاب کړئ بیا وروسته ان شاء الله شکلونه وایو په دې ځای کې کوم تاسو د شکلو څخه استفاده کړی وي په دې شکل سره د شکلو څخه استفاده کړی او شکل دا معمول کې اوس په دې ځای کې تاسو ته وایي چې کنټرول ا و خو هم شکل انتخابېږي او هم خط انتخابېږي که ته غواړې چې مثلا شکلونه انتخاب کړې که دا موز سره راکش کو چپه کلیک مو نیول دی موس مو راکش کړي نو دلته هم لیکنه انتخاب سول او هم شکلونه انتخاب سول د دې دپاره چې یوازې شکلونه انتخاب سي سلیکټ ابجیکټ ته راځو دا موز سره کشو یوازې شکلونه انتخابېږي ډېر وخت موږ تاسې په لیکنه کې داسې چې لیکنه مو ډېره کړې زموږ غواړو شیپ انتخاب کړو خو شیپونه نه انتخابېږي نو بیا موږ ته سره ولاړېږو په دې ځای کې ته سلیکټ ابجیکټ شکل انتخاب کړه موضوع سره کاش کړه درته انتخابېږي بل لاره داسې چې انتخاب وي کنټرول بټن ونسي پر هر شکل ګوري کنټرول بټن اوس دا شکل مور انتخاب دا بل انتخاب دا بل سلیکشن است کېږي نو تاسو کنټرول ونسي ګوري جمع دلته ښکاره کېږي دا انتخاب کړه دا انتخاب کړه درې سره انتخابېږي بل په دې ځای کې سلیکشن پین لرو نو دلته موږ څه شو آل ټول شکلونه ښکاره هایډل ټول پټ کړه اوس که دلته موږ څه په دې ځای کې دغه ایزولوټ ورکه تدام ښکاره کړه دا څنګه دام ښکاره کړه دام ښکاره ګوري دغه سترګه ماس ټیک مارک هغه ښکاره کېږي دلته لرو برینګ فارورډ مخته راوله سین ټو بک شاته دغه خبرې
په فارمټ کې ان شاء الله موږ ته راځي چې مخ ته راوله او شاته یوسو چې بیا ورته راولو بیا به سره ګور راځي. بل په دې ځای کې موږ لرو select all text with similar formatting no data. ټول هغه خطونه انتخاب کړئ چې یو رقم رنګ او ډیزاین لري. دا ډېر مهمه خبره ده. مثلا ګوري 9:1 مو لیکلی دي. زابل مو لیکلی دي. اوس عموما دا مسلین ډېر عمر د دغه سره مخامخ یې پکښې کې فرض کړئ موږ دې ته راغلو یو ډیزاین مور کړی دي. اوس دا عنوانونه چې مو لیکلي کله چې مونوګراف ستاسو اړو استاد راته وایي چې مونوګرافونه عنوانونه ټول په مابینځ کې راولئ یا سایز یې ورغټ کړه دا تا 14 سایز ورکړه ته 20 سایز ورکړه دا په راسته تایپ کې راولئ. اوس نو هر عنوان داسې انتخابول زور غواړي. فقط دا یو عنوان مو داسې پکښې ولاړ وي. دلته ورته وایي چې select all text with similar formatting. ټول دغه یو رقم خطونه انتخاب کړه. اوس ګورئ په دا خطونه یې ټوله پایپ لاین انتخاب کړي دي. دا که اوس موږ ته رنګ ورکړو که مابین سره اړو که سایز ورغټو که راسته طرف ته اړو هر طرف ته چې وړو زموږ لیکنه په هغه شکل ته راوړل کېږي. دا اوس زموږ تاسې د نن درس چې ایډیټینګ ګروپ چې ډېر مهم او اساسي درس و چې فایند یو نوم یو لیکنه پیدا کوي کنټرول اف ریپلیس یوه لیکنه په بله لیکنه بدلوي کنټرول اچ ګوټو کنټرول جې شارټکټ کې دی چې یو صفحې یو عنوان یو بوکمارک یو فوټنوټ ته موږ تلای سو او سلیکټ ټوله لیکنه راته انتخاب کوي. دا جوړ کې چې یو شی مو ځینې زده کړی وي د الله په امان خوشحاله اوسئ.